پدی تریخ سفر کے زما خوگورنو د دنیا مال و دولت نه پکارېږي، سره زر او سپین زر نه پکارېږي، جایدادونه بلډینګونه ګاډي او چې څومره د دنیا خزانې دي د هلته په در نه خوري، هلته نه پکارېږي. چې کله یو سړی په الله ایمان لري، د الله په رسول باندې ایمان لري، په ملائکو، کتابونو، آخرتو، تقدیر باندې ایمان لري، د الله توحید عمل کړی دی، د شرک نه بچ دی، اخلاص پکې دی، د منافقت نه بچ دی، دا انسان الله د قبر د عذاب نه محفوظ کوي. وجدا د زما قدرمنو عزتمند ورونو چې ایمان والا او نصرت او امداد الله په ځان لازم کړی دی. الله فرمای کذالک حقا علینا نصر المؤمنین. او دغه رنګ د دنیوي عذاب په باره کې الله رب العالمین فرمای چې وکذالک ننجی المؤمنین، من مؤمنانو ته نجات ورکو. د رب العالمین نصرت او د عذابونو نه نجات د مؤمن د ایمان په بنیاد باندې، هغه هم په دنیا کې دی، هم په برزخ کې دی، هم په آخرت کې دی. دغه وجه ده چې کله یو انسان په قبر کې کېښودلی شي نو د هغې نه د ایمان په باره کې پوښتنه کوي چې ستا په رب باندې ایمان و، رب دې څوک و؟ په رسول دې ایمان و او ستا رسول څوک و؟ نبي دې څوک و؟ او بیا د دین اسلام د احکاماتو او د هغې د شرایعو پوښتنه ترې کوي چې ستا دین څه شی و؟ نو چې کله انسان دنیا کې د هغې سره تعلق قایم کړی، هغه صحیح جوابونه ورکړي، الله هغه ته نجات ورکړي. ایمان زما قدرمنو او عزتمندو ورونو هغه عظیمه سرمایه ده چې په دې اوږد سفر کې هم دا سرمایه پکارېږي. په دې تریخ سفر کې زما خوږو ورونو د دنیا مال و دولت نه پکارېږي، سره زر او سپین زر نه پکارېږي، جایدادونه بلډینګونه ګاډي او چې څومره د دنیا خزانې دي د هلته په در نه خوري، هلته نه پکارېږي. په دې تریخ سفر کې هم دا یو توښه پکارېږي چې ایمان او عمل صالح دا به تا ته په قبر کې هم فایده رسوي، حشر کې هم فایده رسوي، میزان کې هم فایده رسوي، صراط کې هم فایده رسوي، تر څو چې جنت ته داخل شوی نه وي. نو دا اولنۍ سرمایه ده. ځکه الله حدیث د براء ابن عازب کې چې د قبر د عذاب د نجات موندونکي صفت دا راځي چې واما المؤمن، ایمان والا هغه د دې نه بچ کېږي.